طالبان مسلمانان دي افغانان دي زه خو سوچ کوم چې طالبان کافر دي کفار دي اول سوال می داره خدا رو وګوره دا سوال راته خدای دې ښه زه طالب یم زه کافر متوي نه خو زه تاسو نه وګوره نه خو زه دا فکر دا زه شخصا زه طالب یم دا د تاسو سوال ته خدای دا سوال کی زه دولت کافر وګوره زه ګوره نه وایم چې اچا چې د امریکا سره کار کړو زما سوال دا وکم چې موږ امارت والا چې کوم دی اوس پورې دوی ته غږ کړی کنه چې لکه دوی خپل ځان امارت ته تسلیم کی قدم تکړه دوی ولې داسې شل نه کوي مطلب قیدیان مرته خوش کړل سرتیرو تم چې کومه دغه سرتیرو ته کم دا چې لغړ دي دغه تمنګ غاړې ورکړي دوی چې کومه زموږ طالبان ونیسي او بیا چې کومه دغه شهیدانې او ور په بلې نو دی ولې دی ولسته چې کومه دی هغه د سينور خې چې مونږ هم دی سولې ته په مننه ننګر سره د سوال وریا صاحب رښتیا وایي دی خو د یو جنرال په فاریاب کې پورته کی وای طالب نیسه سره و هم مشکل اخلو د دوه خو په ډلو عسکر راځي او طالبان غیږ کې نیسی ورته جوړي اته یو بلته دغه داسې دوه هغه دي حسابونه دا ولې داسې دي وریا صاحب نظر دې تاسو په نظر دا څه خبر ډیره غټه معنی لري مزار شریف کې څوک د خنوم د ابراهیم زاده په ډالر باندې مشهور ده د څو ورځې وړاندې ویلي چې هر چا چې یو طالب وواژه زوی 100,000 افغانۍ جایزه ورکوم او کدا طالب یار چیرته وواژه په بدخشان کې او هر چیرته فقط د مړی عکس د ما تراولېږي زه به 100,000 افغانۍ د په اکاونټ کې ورولېږم وګوري چې د خاغلی نه باید پښتنه اوس چې دغه صلاحیت تعلق کوم ځای کې چې یو څوک وژني دغه واک ته چا درک چې یو څوک وژني د دغه مځکه په مخ څوک دغه صلاحیت نه لري چې د خلکو د وژلو حکم او امر صادر کړي تعلق کوم ځای دغه موقف او جایګه لاس تراوړله او تا دا دومره پیسې له کوم ځای کړلې چې د خلکو سر باندې جایزې کړي او ډېر متاسفم چې دی خاغلی ته د یو افغان مرګ 100,000 افغانۍ قیمت لري له 100,000 افغانۍ نه زیات دوی د یو افغان مرګ نه اخلي یو افغان ژوند او مرګ دوی ته دومره بې ارزښت ده اما د دوی ډالر د خوندي وي دوی زندگی د خوندي وي دوی قصرونه د خوندي وي خو هر ورځ په زرهاو نفر مړه سي دوی ته بې تفاوته ده له څو مودې نه تقریبا د یو کال نه راپدې خوا سولې پروسه مخ په وړاندې روانه ده اما په سطح د رهبرۍ سوله ونه سوه ډاکټر صاحب غني د سولې لپاره حاضر نه سو او هر څه چې له لاسه وسول د یو کال د بین الافغاني مذاکرات په وړاندې خنډونه جوړ کړل ځنډونه راوستل تر څو چې دغه لړۍ تر څو ورځې مخکې هم په ټپه ودرېدله نو هغه چې ډاکټر صاحب غني د سولې دروازې وتړلې او د جنگ خواته مخه کړله اما افغانانو دا کارونه کوي افغانانو جنگ ته نفرین وویل البته په ټیټه سطح باندې چې عسکر دي سیمنسبان دي طالبان دي یعنی د جنگ دواړه خواو جنگیالیو د جنگ په ډګر کې ونه جنگېدل بلکې یو بل په غېږ کې ونیول یو بل مچو کړل یو بل وبخل او یو د بل په غاړه کې ګلان واچول دا په دې معنی ده چې افغانان ټول ورونه دي ټول مسلمانان دي هغه که په هر قوم هر مذهب او هر دین دي او دا وطن د ټول افغانانو ګډ کور ده دوی نور یو بل سره نه وژني نور دوی یو بل سره غېږ کې نیسي او دوی په خپل مابین کې کاملا سوله کوي او دا هغه د سولې طرحه ده چې جنګیالیو د جنگ په میدان کې
په عمل کې وړاندې کړه او تطبیق یې کړله. د دغسې یو طرح وړاندې کول تر اوسه پورې د افغانستان په تاریخ کې ساری نه لري. همدغه ده چې ارګ ورخطا ده چې که ما سوله ونه کړه خو په ټیټه سطح باندې افغانانو سوله وکړله، که ما د زمینه مساعده نه کړله چې افغانان یو بل غېږ کې ونیسي، هغوی پخپله یو بل غېږ کې نیسي، یو بل سره بخي. هغه چې د دغه مجبوریت پر بنسټ باندې په دې وروستیو کې د دوی په اصطلاح باندې یو لوړپوړی پلاوی قطر ته ولېږه تر څو هلته مذاکرات وکړي او 2 ورځې مذاکرات وسول او د مذاکراتو نتیجه هم تقریبا بده نه وه، ښه وه. نو زما عرض دا و چې جنګیالي د جنګ په ډګر کې نور نه جنګېږي، نور ونه جنګېدل، او دا ځکه چې ټول افغانان دي او ټول مسلمانان دي. نو دا یو غټه لاسته راوړنه ده او دغه لاسته راوړنې نه باید حفاظت وسي، وستایل سي، وده ورکړل سي او پراختیا باید ورکړل سي. مننه اوریا صاحب، الله دې اجر درکړي. واقعا چې ډېر ښه د تشریح واقعا هم همدغسې ده. را به شو عجب افغان صاحب مهرباني وکړئ مایک م خلاص کړئ. د وخت تاسو سوال درلود، سوال هم په لنډو کې تبصرې نه سوال وکړئ. افغان صاحب، افغان وروره مایک خلاص کړئ. افغان صاحب د ولې مایک نه خلاص وروره؟ خیر بل ته براش هغه بیا را پیدا شي. هلمند صاحب سلام علیکم. باستاني هلمند. ستړي مسئ، سلام علیکم ټولو ته. ستړي مسئ وایم او خپل احترامات وړاندې کوم. قربان را دې وسه. ستاسې څخه یو څو پوښتنې لرم، خدای دې وکړي چې زما پوښتنې تاسې بې احترامي ونه ګڼئ او بد در باندې ونه لګېږي. زما هېڅ بې احترامي مطلب نه دی. زه دلې یو ویاندو یم اوریا صاحب شته. تاسو هغه پوښتنه وکړئ چې د ولس په ګټه وي، د ملت په ګټه وي. پوښتنې څو ځانې نه، 2 پوښتنې حق لري. په دوی چې ملګري زښت لري دي. مهرباني پوښتنه مو وکړئ. اوله پوښتنه دا ده چې اوریا صاحب، طالبانو په وخت کې موږ وخت تېر کړی دی، بې له ږیرې او بې له لونګۍ زموږ سرونه هم خریل کېدل او ښځې موهل کېدل. یو خبره. دومه خبره دا ده چې تاسې دعوه د 15% کوئ. تاسو مشران نه پخوا دره کې وو نه نن دره کې وو. مهرباني وکړئ دا موږ ته دا ووایاست چې موږ خپل عذر ته پېښ یو چا ته پېښ کړو. یو سوال به دې واخلي بیا به د دوام ته راشو. د سوال وکړو اوریا صاحب چې د طالبانو په وخت کې ګیره دوشانه باندې ډېر بد بندیز و، اوس څه رقم حساب دی ده؟ یعنې ستاسې ږغ نشته، دا مې سوال دی. د تاسو یعنې ګیره نشته چې تاسو دا سوال دی ده. ګوره چې زما خو ګیره نشته، زما ګیره نه وه او زه دلته کابل کې اوسېږم او زه خو طالب هم نه یم، د طالب تشکیلاتو کې غړیتوب نه لرم، مستقل ژورنالیست یم. اما هغه څه چې واقعیتونه وایي هغه انعکاس کوم او هغه وایم. اما که زه وکولی سم چې طالبانو ته خدمت وکړم، هغه طالبانو ته چې 20 کاله جنګ او جهاد کړی ده، دا به زما لپاره غټ افتخار او ویاړ وي او متاسفانه دغه توانمندي نه لرم. اما راځو دې ته چې اوسنۍ شرایطو کې ځینې ولسوالیو کې چې موږ وګورو اکثره طالبان یا یو شمېر طالبان په خپله ګیره نه لري، اما د جنګ په جبهه کې جنګیږي. ګیره خو نو هر څوک پوهېږي خپل کار یې او دغسې یو بندیز او قیود شتون نه لري. راځو 15% ته. ورورجانه په دې وروستیو وختو کې BBC چې یو معتبره نړیواله رسنۍ ده او هغه د دولت طرفداره ده او د غرب پورې تړاو لري، ځینې نقشې نشر کړي دي. تاسې ولاړ سئ انټرنټ کې هغه شتون لري. هلته د افغانستان جغرافیه په 3 برخو باندې ویشلې ده. یو هغه جغرافیه ده چې هلته طالبان واکمن دي، بل هغه جغرافیه ده چې نه طالبان واکمن دي او نه حکومت واکمن ده، او بل هغه جغرافیه ده چې حکومت پرې واکمن ده. هغه جغرافیه کې چې حکومت واکمن ده په بشپړ ډول باندې دا له 10% نه زیاتېږي. دا زما خبرې نه دي، دا د دې نقشې خبرې دي. او لطف کوئ ولاړ سئ ویې ګورئ
مونږ واقعیت وایو دغه واقعیت هغه څه دي چې بي بي سي په دغه نقشو کې بیان کړی ده او دغه نقشې کې د هرې میاشتې تغییرات ښیي. فقط انټرنیټ کې سرچ کړئ تاسو ته د 3 میاشتو مخکې جغرافیه هم ښیي، د 4 میاشتو مخکې هم ښیي، د 2 میاشتو مخکې هم ښیي او د 15 ورځو مخکې هم ښیي. دغه د 15 ورځو مخکې چې وګورئ حکومت اضافه له 10% جغرافیه باندې واک نه لري. اما دا په دې معنی نه ده چې حکومت جغرافیه محدوده ده او واک محدود ده، طالبان به ورسره خبرې نه کوي. لکه څنګه چې د طالبانو د مشر پیغام اختریز ما ولیده، د هغوی لخوا د خبرو اترې دروازې خلاصې دي او حکومت کولی شي چې او هغه ډلې ټپلې چې په کابل کې شتون لري په یو متساوي الحقوق ډول باندې ولاړ شي قطر کې خبرې وکوي او خبرو ته دوام ورکړي. او څو ورځې مخکې ولیده چې دغسې یو پلاوی ولاړ او هلته خبرې وکړلې او څو ورځې مخکې متقي صاحب په همدې هکله یو پیغام درلوده. هغه وویل چې موږ نه غواړو ښارونه ونیسو او ښارونو ته سقوط ورکړو، اما زموږ هیله دا ده چې ښارونه د خبرو اترو پر بنسټ باندې ستونزې حل سي او جنګ ته ضرورت پیدا نسی. بیرته راځو تاسو ته ما ریفرنس یا ادرس درکړئ چې هغه ځای وګورئ، بیا تاسو ته معلومیږي چې څو فیصده خاوره د طالبانو تر واک لاندې ده او څو فیصده حکومت سره. مننه بوستان صاحب اوریا صاحب خو ویل ما کوم بانکه اوریا صاحب خو ویل چې ګیره زه یو ژورنالیست آزاد د ما حق دی چې زه مثلا د ملت نه دفاع کوم، مشخص د یو ډلې یا د یو ګروپ نه او ګیره د خپل کار دی. دا سوال ډیر ښه جواب درکاو. ورکه وایي چې هغه سوال چې مثلا موږ تاسو وینو کوشش وکړي چې بلې سایې ته ولاړ شو، یا د دولت سایې ته یا د طالبانو سایې ته. په خپل دغه بعض سوالونه په سترګو باندې حل کیږي، ضرورت د خبرو نه ده. مهرباني سوال د پلاندو کې اخري سوال اگر چې سوالونه د خلاص دوه سوال د کړیو نور څه وایو د مشرانو باره کې خیر دوی جواب را نه کوي مشته خو بیا هم په هر صورت مهرباني سوال ته پرې دی. تاسو ویل چې ژره موږ خپل ځای اوسېدل یم د تر ولکې لاندې د سیو سړی یم چې زه د بل ځای نه یم راغلی، زه د کابل کې اوسېږم. زموږ ویښتان غیچې سوي دي، زموږ ښځې ویل سوي دي، همدغه خلکو ولیدي، خو هغه بحث دی، هغه د بحث دا دی چې ستاسې مشران او که زه یوه ویډیو درته راوړم چې په هغه کې په څه ورته وي جلال آباد کې هغه دی کې بند کې د مایک د غرس کې که جلال آباد کې چې هغه په قونسلګرۍ کې سوټۍ و عسکر اخیستی دی د موږ تاسو خویندې میندې داسې ویل لکه ګډوري. د طالبانو کومه لکسه چې تا لیدلې یوه صحنه سازي د فلم ده او دا چې مثلا ریښه درته یم د نورو شیان چې وایي موږ هم خویندې میندې درلودې کار ته بوتلې سودا به یې دا دروغ دي مطلق. زه نه منم. شاهین صاحب زه نه پوهېږم چې تاسې هلمند ته راغلي یاست کندهار ته تللي یاست که یا ولې نه یم تللی؟ که زه درته وایم چې زه په چاونۍ کې مې ژوند کوم شاید ویې نه منې او چې ما درس یې کاکا سید احمد په لیسه کې ویله په متوسطه کې ویله شاید هم ونه مني. نو چې تاسو دا نه دی لیدلي نو بس بیا خبرې ته ضرورت نشته شاهین صاحب چې تاسو د سترګو لیدلي چې ما نه دی لیدلي. او که زه درته وایم چې په ښار د کابل کې یو ماشوم تښتول کېږي چې پیسې ورنه کړي جسد بیا په یوه هله کې پیدا کېږي او دولت هم په 1 کیلومترۍ کې هم نه په 100 مترۍ کې په پل محمود خان کې جسد لوېدلی اول کومیټه مرکزي ده پیسې هم څونه $10,000 ته وایي. که دا ووایم چې یوه ښځه تښتول کېږي مابین د ښار د کابل کې د یوې ښځې د غوږ نه غوږوالۍ شکول کېږي چې هغه بیچاره یو غوږوالۍ د اطلاع لري او که دا درته وایم چې په خود عسکر ورسره په دوشي کې تړلي دي کوټسنګي کې واک نه لري دولت یا شاید ته راته وایي دا دروغ دي که نه؟ نه رښتیا دي بیخي رښتیا وایه. ستاسو په ولکې کې د خلکو هلکان تښتېدل د دې کې څه وایې تاسې؟ دروغ دي بل چاته وخت ورکړه دا خالي لکشر زه پوه شوم دا موږ هغه راوسره اوریا صاحب موږ سره راغلی دی خاص په دې خاطر باندې چې ملت سوالو ته ځواب وکړي. هغه چې مثلا چا تښتولي دي هغه اربکیان هم معلوم دي، ملالۍ شینوار او اسدالله خالد هم معلوم دي، دوستم او د ایشیجي معلوم دي، هغه په دولت کې ناست دي او دغه کلیسا چې په هغه کې جوړه کړه معلومه. خو زه دوشیانو ته نه راځم ملګري ډېر سوالونه. افغان صاحب تاسو شته یې که ښکته کړم؟ افغان صاحب ښه نشته دی را به شو خان صاحب محترم مایکم خلاص کلام راوله.
سلامونه احترامات الله دې وکړي چې اوریا صاحب ته سلامونه کوم. اواز مې درځي؟ زه ښار منځ کې یم، د انګریزان به مې دا خبرې واوري. اوریا صاحب اول زه 3 سوالونه لرم. اوریا صاحب الله دې وکړي چې مسلمان یې او ځان ته مسلمان وي او افغان وي، باید زما سوالونو ته صحیح جوابونه راکړي چې زما په اطمینان حاصل شي، زما په دغه چوکاټ کې سوال په چوکاټ کې بالکل په چوکاټ کې. بله اوریا صاحب د ما مېلمه دی چې هر څه تاسو خدای نقصه بد وایي ما ته وایي. کوشش خدای زه بد مې وویل، ما د خدای خوله ماته کړي. زه سوالونه کوم په چوکاټ کې دي، یو ما حق دی مسلمان. یو سوال کوه په نوبت، یو سوال کوه جواب درکړي. مهرباني. صحیح ده. اوریا صاحب اول سوال زما دا دی محترمه، آیا طالبان مسلمانان دي افغانان دي؟ زه خو سوچ کوم چې طالبان کافر دي کفار دي. اول سوال مې دا دی. خدا وګوره دا سوال له خدای دی. زه طالب یم، زه کافر ماته وایي. دا خو زه تاسو نه وګوره نه خو که زه فکر دا زه شخصا زه طالب یم. دغه د تاسو سوال ته خدای دا سوال کوي. زه دولت ته کافر یم. زه ګوره نه وایم چې اچا چې د امریکا سره کار کړی هغو ته هم زه کافر نه وایم. ګوره دغه تا کنځله ماته ده، نه اوریا صاحب ځان ته دې کنځل وکړه. تا دغه طریقه د شیوه د سوال غلطه. هغه عسکر چې د امریکا سره ترجمان و د ما کور ته راغلی حتی هغه کافر نه ده. ته تربیت زکه بیا راشه زریکه تا څنګه عسکر چې د ما کور ته امریکایان راوستي دي ما په کور باندې راخېژولي هغه هم کافر نه ده. ولې په هغو باندې ډالر دونه ګران وو چې د ما خور و مور د ما کور یې خرڅ. په هغو باندې پیسې دونه ګرانې وې چې امریکایان ته دین نه ورمخته وو، ته وجدان نه، ته ایمان نه ورمخته وو. پیسې دونه ورمخته وي چې پیسې خلک په جیب کې ایږدي، د په زړه کې یې ایښي وي. ولې زه کافر نه ورته وایم. ادب ښه شی. زه به پوښتنه وکړم. مهرباني. السلام علیکم. الله دې وکړي چې ښه دې خوند اختر دې تېر کړی او اختر مبارک درته وایم اوریا صاحب. نو د افغانستان کې چې اشرف غني شاته سره چې وایي چې موږ باید حکومت ته ادامه ورکو او لکه حالات هم ډېر خراب دي، د تا له نظره به مثلا دا به وخت څونه وخت به ونیسي؟ ځکه زیاتره خلک سترګې په پټوي په حقایقو باندې، لکه سرو منګریانو نه هم عبدالله صاحب یو ویډیو یو چا راولېږله، زه به ویډیو ټیټ کړم. دغه خلک د موږ کورو ته امریکایان راوستل او دغه وګوره خان د پسرکه د غاکوش کوي. آیا دغه خلک ته زه څه ووایم؟ کافر خو زه نه ورته یم، خو لاوده ته بیخه پورې لاوده ده. دغه یو وربکی ده. دا تاسو وګورئ دغه ویډیو په خپلو سترګو. هغه قصاب ده، د دغه غوښه در سره خم خوري. ګورئ ورته، ګورئ ښه ده. د دغو سره د موږ تاسو جنجال و او دی راځي موږ ته بیا باید رد وایي که دا انسان ده، دا حیوان ده. دو ته زه څه ووایم؟ په څه ژبه؟ ټوپک یې وګوره، ګیره یې وګوره، سر یې تړلی، ګیره نشته، شی نشته او بس غوښې دې خوري شکوي. هغه قصاب څه وایي چې دا څه رقم خره سره برابر. څه ورته وایي؟ په مرمۍ یې ولي. څه ورته ونه وایي؟ خپل نس مړوي. دا لې وګوره که دغه دولت و دغه خلک و. ها زده که یې وګوره ادب د دونه به زه څه زده کړم؟ دی راغلي موږ ته کنځلوي. زه خو کنځلم دغه هم کافر نه ده، خو دا خر ده. ده بیراغ هم په شا، بیراغ هم په شا باندې ښه صحیح ده. افغانستان ودرېږي. دغه رقم خلک د موږ سره وو، دغه رقم خلک د موږ سره. مهرباني سوال ته راشه زرقاوي صاحب. سوال هم زرقاوي صاحب سوال هم وکړه. زرقاوي صاحب محترمه ډېره بخښنه غواړم. زه وایم چې لکه حالات ډېر خراب دي اوریا صاحب، بیا هم د ټینګار دی جنګ کوي او جنګ ته ملا وهي، ټکر وهي خپله. خو آیا دا به د حل لاره وي او که ادامه به وکړي دا نظام تر څونه وخته پورې؟ نن د روسیې خاص استازي زمیر کابلوف چې د افغانستان لپاره د روسانو نماینده ده، هغه وویل چې طالبان د خبرو اترو لپاره حاضر دي. هغه وویل چې طالبان حاضر دي چې د افغانستان ستونزه د سیاسي لارې حل کړي، اما که د کابل حکومت حاضر نسی نو بیا به طالبان دا لرې له احتمال څخه نه ده چې ټول افغانستان د زور په واسطه ونیسي. نو دا زما خبر نه ده، دا د کابلوف خبره ده چې که حکومت د ډاکټر غنی
خبرو اترو ته حاضر نسی او پاتې ستونزې د خبرو اترو پر بنسټ حل نکي، نو بیا دا احتمال شته ده چې ټول افغانستان طالبان په زوره ونیسي. نو اوس دغه فرصتونه لږ پاتې دي، ډیر نه دي. ډیر فرصتونه، طلایي فرصتونه مو له لاسه ورکړل، لږ فرصتونه پاتې دي چې څنګه ارګ له دغه لږ فرصتونو نه استفاده کوي او په استفاده د دغه لږ فرصتونو څنګه کېدلی شي چې په افغانستان ستونزه او دغه مشکل د خبرو اترو پر بنسټ حل شي. که بیا حل نشي نو بیا د کابلو خبره د افغانستان ستونزه به د جنګ په واسطه باندې حل کیږي او د هغه د خبرې پر بنسټ باندې طالبان دغه توانمندي لري چې بیا پاتې افغانستان هم د جنگ پر بنسټ باندې ونیسي او خپل ولکه په باندې اعلان کړي. زما دا به بیا عبد الله صاحب ورونه بشو نور آقا وروره، نور افغان وروره مهرباني وکړئ هغه سوال وکړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ما یو سوال دی، دا افغانستان 15 کاله تاریخ دی کنه، چې کې وګوره دا هندوستان نه دی، دا د 15 کالونو 15 کالونو افغانستان دښمن دی. اوس ولې دا افغانستان سره دوره مرسته کوي؟ څه مقصد دی کې کله ورته اسلحه ورکوي؟ او ریاست د ګوره دا ډېره ښه پوښتنه ده. هندوستان خو دا 50 کلون ونیسو، معمولا هغه حکومتونه چې په افغانستان کې حکومت درلوده، حاکم و، له هغو سره هر اړخیزه نظامي او اقتصادي مرستې کړي دي. د بیلګې په ډول باندې دلته 10 کاله روسانو یو حکومت درلوده او دا حکومت د افغان مجاهدینو په وړاندې و او مجاهدین د دې حکومت په ضد باندې جهاد کاوه چې څه د پاسه 2 میلیونه مجاهدین شهیدان سول، 2 میلیونه معلول سول، په میلیونها ښځې کونډې سوې، په میلیونها ماشومان مو یتیمان سول. افغانستان په هغه وخت کې د روسانو په 10 کلن جنگ او جګړه کې ګډوډ سه، اما هندوستان له همدغه حکومت ملاتړ کاوه او ډېر قوي ملاتړ یې کاوه. او بیا پس دغې چې د نجیب حکومت ړنګېږي، نو بیا دلته د استاد رباني حکومت یو هغه حکومت 4 کاله 4 میاشتې او 14 ورځې دوام کوي او په بشپړ ډول باندې بیا له حکومت څخه ملاتړ کوي او بیا هم دلته کورنۍ جنگ وي، کوڅه په کوڅه جنگ وي، د کابل په ښار کې په هر کوڅه کې یو پاچایي وي. په افغانستان په مختلفو سیمو کې هر چیرته یو پاچایي او ملکوتوایي حالت وي. مګر هندوستان له دغه وړکي حکومت ملاتړ کوي چې د کابل په یوه ناحیه کې دوی شتون درلوده او وروسته له هغې چې امریکایان راغله، دا 20 کاله بیا هم له کابل حکومت هم ملاتړ کوي د طالبانو په وړاندې. پخوا یې د خلقیانو پرچمیانو له حکومتونو څخه ملاتړ کوي مجاهدینو په وړاندې. دوی دغه پالیسي 50 کاله مخکې بیولې ده او دغه پالیسي نه د دوی په ګټه وه او نه زموږ په ګټه ده، نه په ګټه وه. زما هیله دا ده چې هندوستان وروسته له دې په خپله پالیسي کې تجدید نظر وکوي، راتلونکي حکومت او راتلونکي نظام سره صرف نظر له دغه منفي رقابتونو نه ښه او دوستانه اړیکې وپالي، د افغانستان ملي مشروع ګټو ته درناوی وکړي او طبیعتا راتلونکی حکومت بیا په دې صورت کې د هندوستان مشروع ګټې ته درناوی وکړي، احترام به وکړي او د خوندي کولو لپاره به له هندوستان سره مرستې وکړي. نو راتلونکی حکومت به دغه تیر 50 کلنه بهرنۍ پالیسي ته د تل لپاره د پای ټکی کیدي او راتلونکی حکومت به د سیمې له هیوادونو د گاونډي هیوادونو سره د افغانستان د مشروع ګټو او ملي ګټو پر بنسټ باندې یو متقابل احترام په فضا کې
دوستانه روابط وپالي او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد په ضد باندې استعمال کړي. هغه څه چې تیر 50 کلونو و هغه به نور تکرار نشي ان شاء الله. بشک د خبرو د کین لري پاکستان د افغانستان د ترکمنستان په خوا په ضد د سیمه او د معنی د رجاو طالبان او شرکت طالبان ځان سره څنګه مهمه وکړه اختار د مباشر طالبان. السلام علیکم تاسو اوریا صاحب اوریدونکو ته د لوی اختر مبارکي وایم. مهرباني سي ما پښتنه خلاص د خپل د امارات کته ما دغه اوریدونکو د امریکا غلامان ته